د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. تازه هند له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نورو الوتکو د سپارلو ژمنه وکړه. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په هند کې له افغان استازو سره په لیدنه کې وایي چمتو دی ترڅو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره نورې الوتکې هم ورکړي. پوځي کارپوهان د هېواد دفاع او د ترهګرو د ځپلو لپاره یوازینی غوراوی د هوایي ځواکونو پیاوړي کول بولي. څه موده مخکې هند له افغان هوایي ځواکونو سره د 4 الوتکو مرسته وکړه، په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونه پر ځان بساینې ته نه دي رسېدلي. دغو ډول مرستو ته سخته اړتیا لري. اوس د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له افغانستان سره د الوتکو د مرستې خبرې کوي او وایي چې هند به د افغانستان هوایي ځواک د مرستې لپاره لارې چارې ولټوي. د دفاع وزارت وایاند وایي د هند لومړي وزیر خپلې امنیتي ډلې ته په ځانګړې توګه دنده ورکړې ترڅو په دې اړه د افغانستان له امنیتي ډلې سره په بله کچه خبرې وکړي، ترڅو د دغې موضوع جزئیات وروستي کړي چې څرنګه او څومره او څه وخت د افغانستان لپاره دغه چورلکې ورکوي. ښاغلي مودي د یادو الوتکو د ورکړې وخت او شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت وایاند وایي هیوادونه له موږ سره همکاري کوي او مرسته کوي. دا زموږ لپاره ډیره مهم دی ځکه چې د افغانستان اقتصاد تر دې بریده نه ده چې وکولی شي په خپلو پیسو یو ځواکمن هوایي ځواک جوړ کړو. هوایي ځواکونه د ځمکنیو ځواکونو ښه ملاتړي بلل کیږي او د ترهګرو پر زړونو کې ویره رامنځته کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.